ایله بیله چې طالبانو یو سم کار وکړ. څنګه خپلو پولیسو ته یونیفورم جوړ کړی دی؟ دغه یونیفورم څنګه دی؟ آیا د پخواني جمهوري نظام د ځواکونو په څیر دی که نه؟ بوټان یې څه ډول دي؟ نور خولۍ اغوندي، لنګوټۍ اغوندي، څه به کوي؟ دا ټول په ویډیو کې وګورئ. او که مو سوله افغان چینل تر څو نه وي سبسکرایب کړی اوس یې سبسکرایب کړئ او بیا ویډیو تر اخره وګورئ. د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د اوس لپاره شاوخوا 100,000 پولیسو ته یونیفورم چمتو شوی دی چې تر راتلونکو 2 اونیو به دا شمېر 100,000 ته ورسیږي. د دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم اغوستل نه پلي کوي سزا به ورکړل شي. د طالب ځواکونو د یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل او کندهار یې خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویشل پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي. ښاغلي جلالي خپلو ټولو پولیسو ته په خطاب کې وویل که څوک دا یونیفورم اغوستل پلي نه کړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر رسنیو هم په دې باندې بېلابېل رپوټونه او راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره یې چې مرکې کړې وې هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته، چې دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره بیا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې خبري ناسته کې وویل چې تر دې دمه یوازې د 100,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمېر زیات شي. د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نور ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل بعد د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان ټول وسلوال ځواک، امنیتي او دفاعي ځواکونه سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر هم په هیواد کې دننه پاتې شول خو اوس په کورونو ناست دي. ډېری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ډېریو په اړه د وژنو، شکنجو او ځورونو په اړه راپورونه هم خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي. که څه هم تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمېر نه دی مشخص، خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي و چې دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمېر تر 3.5 لکو ویل شوی چې له 1.5 لک ډېر یې پولیس وو. له تاسو ټولو مننه کوم چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې تر اخره ګورئ. هغو چې نه دی سبسکرایب کړی تاسو یې سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او تاسو د پولیسو د یونیفورم د جوړېدلو په اړه څومره خوشحاله یئ. فکر کوئ دغه کار به ګټور وي؟ آیا د غلاو او نورو خلاف کارونو مخه به ورسره ونیول شي که نه؟ ټول خپل نظریات په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای پام.